نو تا ولې زلته پرې خودم بیا چې خپل ډیوډلاین باندې د سختو کوزه دلته هغه ته پرې خود د انګريز او هغه ته پرې خود هندو ته ګوره زه په کوم شنواره سه دا اوس چې دا اته سلويخ ملکونه راتله پم دې طرف رااله کړه له حضور وکنه نو زور کوو بیا ما نه ګولې ګیله کوي چې اوس بیا مجبور جوړ کړ تا نه خو ما ګیله نه کړې ته خو ما وروري تا نه خو ګیله نه کوم ته خو ما وروري ما زه کوم زیر نه کوم ولې نه کورم جوړ کړې زه خیر نه کوم چې زه پرې خودم زه شپږم رورم او تلالي کابل کې او موږ په بیسار کابل کې نه ترې ته به هغه وخت را یاد کنه چې احمد شاه بابا د انډیا طرف ته نو یو ځای هم د دی پوری حکومت هم کوم خو مخکې و دا اوس خبره ده نه صحیح ده کنه خو بیا د خیر وخت خیر را روان دي د روان ما موبایل سره د روان وټک طرف ته مرګلي په غر باندې په خیر ولاړیو نه مړه اوس چې وای نه مړه کدا ونه شو دا د مرګلا درته دریږي او دا ټک په دغه باندې ما عمل ته میان خرو د شینشه او د چارسادي او د کامي ګوړه به دا به وګوري او ټوکی نه دي میان راشه میان بازار باندې وخرم څومره نه میان مطلب مونږ نه خوري تا باندې بیا مونږ خرو خوشاله کی او کنه دا خو روانه دا کار خو کیږي دا د خان ورور دی مونږ په پټي ولې دې کانې چې دا یو ټکی اردو په پښتونخوا کې نه به د قائد اعظم کسي نه به اردو نه به 1 2 2 2 2 4 وي صفا پښتو خبري وي نو ولې دا تاسو پارسي وایي منګه پارسي منګه خپل ملي ژبه چې دا پښتو دري دا تاسو ملي ژبه به خشته ده نه وکنه دا موږ چې قومي زناور څه ده عامر صاحب دې کار اوچت کا کاکو راز محمد شیردار سے قومي زناور نوم دی واخلې نه لري خزه بس مړه تاسو غپو لګوي بچا سه مړه مالي اجازه تر والله کپا پاتو صاحب زه هیڅ څوک نه سمجي کولای نشي ګوره شینواره ودرګ عامر صاحب لا خو ودرګ چیته دي ګوره کمنګ پورته افغانان پښتانه نه وکنه یقینو کتاب دې پښتو ژبه خبرې کړې دا خو زمونږ د وجه په خدای کې نو چې دا لیکل دی ویل دی دغه ټول د تاسو نه خو مکمل اردو دروانه دا کول لکه دا وسم چې تاسو ولې پښتو زمونږ مادری ژبه ده ها پښتو کې موږ خبرې کوو خپل منځ کې ټول پښتو نه په پښتو کې خبرې کوي کنه اردو پښتو وایا په ټي وي کې چې پرمند نه باسي کنه مادری ژبه د پارلیمنت کې وایا کنه نشي ویلای نشي ویلې خان دي پوری موبایل صاحب د طارق جمیل نه طارق جمیل هغه دي پوری خان دي پښتنو پوری خان دي هغه مولای دي پوری خان دي د پرې دا طارق جمیل خبره وورته ډرامې ورپسې خبره مراته کوي څنګه پوری خان دي وا د درو خو نه د پنجاب دیوالونو نه دي کړی چې پټان چوکیدار کی ضرورت دی طارق جمیل د بنگلاديش دا هغه اصل نه دغه د انډیا دی دا خو انډیا نسل دی کله طارق جمیل سره غوړم ملاو شم ورغلم په فیصل آباد کې ها یاره کله جاپان موبایل صاحب کنه دا شینوار صاحب خبرم کوي چیرې دا خلک مسلمانان کړي دي کنه والله چې دا خدای دیو کې چې موږ نور خلک مسلمانان کو خدا مسلمانان والله چې موږ په ضرر تمام شو دا د پنجاب دا چې همدغه شان دا خو محمد بن قاسم زلوړګي شینوار یې مکنه قسم خدای چې امیر صاحب سګيري د کم څه پټ وګونه در باندې پرې نه کم ته شینوار لګیا د ګل خانانو د امونو صفاتونه شینوار خو زما لاس ده زما سترګې دي زما وجود ده چرته چې وخت پرې خود ملاسته نو مچ انګريزانو ته پرې خود مغوسي چې لاس نه دته هغه وخت نو مچ کله پرې خود مو فعلی ته برابر کې خبرم ستبه نظم په څه کړو زه په انګريز د خرڅ کلم په ډیوډلاند د کچ شوټي ما مزبر ملګری کړه نه په خرڅ کړای ته مې په کرایه ور کړای و په کرایه مې ور کرایه باندې مامور کو څنګه مو کرایه ور کړ ځان را دوه تا کړه د ته کرایه باندې ته سړی کرایه ور کا بیا وای چې ها ور کوي د ما پاور ده امیر صاحب ما خرڅ کړای نه ما په کرایه ور کړای نه موبایل صاحب کړه دې د خبره نه سلو کال موعده وکنه سلو کال موعده ختم شو کنه هغه بل نو سلو کال ولې پرې چې ما ته نو چې زور د انګريزانو زور انګريز هغه وخت سپر پاور 250 ملکونو باندې باچي کوله دا تاسو چې دا تسلوخ ملکونه رااله پاکستان خو ټمبمو وسره ولکه پوجم لرودو ولې د خلکو تعالی ورکړه خو زور پکنه
دا نن چې ته دغه نه د ایران یو کس نشي راتېرولې د ایران نه چې امریکا ته اجازه درنکړي خو زور دی که نه زور که نه اوس خدای ما ته اوس زور راکړی دی دې نه بېرته دا خاوره چې موږ ولو د روان یو د خیره واره صاحب جاپان نه راځه د خیره چې د کاروبار وکړو مخکې مې یو قاشق انار وخوړه ګنګز باندې مو بله خورمه بیا به زه تا سره ګورم او شینواری او افریدی خو چې ګل خان وي والله سر یې د کټ کولو دی په خدای کې راته دروغ وایم دا خو ته بعد په افغانستان کې اوسېږي پیسې د زمونږ اوسه پورې درکولې او کوپون هم نه درکو دا فنډینګ د افغانستان نه قبایلو د قبایلو خپل دکتر سر خلاص نه قربان یو انجلۍ ویډیو کړې ده وایي زه د کرام کوي دی که نه هغه وتړئ خو ستا پسې هغه ده نو لیونی در پسې څه پاګله غوندې ده زه ختم یم دې ته مه ګوره دا انارونه او دا شیان خورم زه په دې شیانو کې کار نه لرم دغه انار خورې او بیا چې هغه خبرې کوي ورپسې دغه شیونه خورې او بیا یې چې داسې وغځي ویې نه خورم نه خورې خو بیا لکه کله چې بینډۍ خورم او کله چې ګوپیان مه خورې ما خدای د بیخه وباسه په ګوپیانو باندې دا شیرزاد صاحب هم راواله که نه هغه موبیل صاحب ودرېږه ګورم ښه لږ صبر وکړئ دا عکسونه راته معلوم سي بالکل صحیح خبره ده جنرال صاحب اوس یو ځای ته فتحې ته تللي وو یو سړی دی دلته دغه ته خو به نشنلی نه وې شیخ صاحب امیر صاحب د ان پی هغه یې دلته لګولی و هغه ما تر ساتي ښه ته په کوم هغه کې دا د ما د انډیوال پارټۍ د پی ټي آی ښه د پی ټي آی والا دی دا زما یار دی یار نه عمران خان دی موبین صاحب دی دی والا خبرې د خانانو کوي دا کار به ولا هغه دی د یو شی رښتیا هم امیر صاحب د یو شی د ځانه لرې کا دغه شی چې دی که نه یو خو داسې دی چې د موږ شینواری یې او شینواری چې دی